هغه خلک ظالمان دي چې پټکی والی دي او کله په سیاست دورې باندې لاړ شي او په اخبار کې راشي چې صاحب تله ده او د اندوی سره سیاسي مصافحه کوي. سیاسيان هم د قرآن او د سنت تابعداري کوي، صوفیان به هم کوي، قائدان به هم کوي. ډېر خلک د سیاست د لاسه منافقان دي، ډېر خلک د سیاست د لاسه د قرآن سنت حکمونه ضایع کړه. دا نشته چې ته چې د کومې زنانه سره لاس ملاوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي لأن یطعن فی رأس احدکم بمیخیة من حدید خیر له من ان یمص امرأة لا تحل له. چې د یو سړي سر د اوسپنې په ستنه داسې نیغ ووالی شي، سر ډېر باریک ده، د اوسپنې ستنه ډېر خوږول کوي. وایي دا معمولي خبره ده او د دې نه غټه خطرناکه خبره دا ده چې د یو زنانه سره